about it in my State of the Union address yesterday. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکړی شي چې د داعش وسلوالې ډلې عملاً شکست اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبره د فبرورۍ پر 6 په واشنګټن کې د داعش ضد د 9 غړیو هیوادونو د ائتلاف چارواکو ته په وینا کې وکړه. د پنځشنبې پر ورځ په نوې ډیلي کې د ان او روسي چارواکو ترمنځ د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په اړه دوه اړخیزې خبرې وشوې. روسیو او هندي چارواکو د مخدره موادو ختمولو او د قاچاق د مخنیوي په اړه د لارو موندلو لپاره بحثونه وکړ. له یو راپور سره سم هر ورځ په هند کې تر 7,000 کسان غیر قانوني زهرجن درمل استعمالوي. د فبرورۍ پر 9 د نیوزیلند په اکلند کې د کوربه ټیم او ان ترمنځ د کرکټ د شلوریزو سیالیو وروسته یو کلتوري پروګرام وشو چې پکې د دواړو هیوادونو لوبغاړو ګډون وکړ. په دې پروګرام کې موسیقي او نڅاګانې هم شاملې وې.